السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران ورور سوال کړی دی که د سړي مخصوص اندام ډیر وړ وي، مطلب دا چې جما یې نشي پکولای، آیا دا سړی د عانین په حکم کې بلل کیږي که نه؟ نو ګران ورور ښکاره دا ده چې دا سړی حکم د عینین لري، ځکه د عینین تعریف فقهاو په دې کړی دی چې من لا یقدر علی الجماع، هغه څوک چې قدرت پر جما باندې نه لري. نو اوس اختیار د دا ښځې دی، که دا ښځه پر دغه حال باندې د خپل میړه سره پاتې کېدل غواړي، دا نکاح نش کوي، نو پاتېدلی شي، د شریعت د نګاس که څه مشکل نشته، ځکه د دې حق دې ماف کړي. او که چیرې ښځه دا وي چې هغه غواړي چې دا د دې میړه څخه جلا شي او بیا قاضي ته ولاړه شي، نو قاضي کولی شي چې پر ده باندې دا فیصله وکړي او دا ښځه ځینې جلا کړي، د شریعت د نګاس که جلا کېدلی شي، ځکه دا د خپل حق غوښتنه کولی شي او حق سړی نشي پوره کولی، نو په دې صورت کې ځان جلا کولی شي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.